زمونږ د ځوانان وای خپل کاروبار بزنس په پیسې کیږي او پیسې زمونږ سره شته نه نو خپل کاروبار څنګه شروع کو صحیح د پیسې خود سره نشته عقل خود شته کنه الله تعالی خود د دماغ درکړي د دینه ولي کار نه اخلي نن درته زه ورکوټي فارموله خېما ان شاء الله چې بغیر پیسو به تاسو په خپل بازار کې لس شل زر روپۍ په یو ورځ کې ګټئ د کم ځای پورې چې تللی شي دا غځې پورې غلاړ شه کنه مخکې درته په خپله لارې کولاویږي کله چې د لاس لسه راشي عقل به دې کار شروع کړي دا ګرمي را روانه ده او په هر بازار کې کم از کم 4-5 زره دکانونه وي د هر دکان مخې ته د اوبو کولر پروت وي داسې کار وکړئ چې په تش لاس به د کولر والا دکان خواته لاړ شي که چېرې د چا د باندې اعتباري که نه د ځان سره اعتباري کس بوځه او د هغه نه 50 یا 100 کولرې راواخله او دا په دې بازار کې وګرځوه د بازار د یو سر نه شروع که د بل سره پورې راځه چې 100 کولرې دې په دوی باندې خرڅې کړې او 50 روپۍ دې په یو کولر کې وګټلې نو 15000 روپۍ دې وګټلې او چې 200 کولرې دې خرڅې کړې 10000 روپۍ دې وګټلې د دې نه بل اسانه کار شته خو تاسو یې کوئ یاد ساتئ کله چې انسان د چا نوکر شي یا غلام شي هغه ته بیا د خپل طاقت اندازه نه لګي پردی غلامي مه کوئ د پردو خلکو سره کارونه مه کوئ خپل مایند استعمال کوئ د خپلو دماغونه کار واخلئ ځکه چې کوم انسان خود مختار وي په هغه باندې د الله تعالی کرم وي کوم انسان چې خود مختار وي په هغه باندې د الله تعالی رحم وي او خود مختار انسان الله تعالی خوښوي نو دې د وجې نه چې کوم انسان الله تعالی خوښوي هغه کله هم په ژوند کې ناکامه کېدی نه شي د سبا نه شروع کوئ لارې درته په خپله باندې خلاصېږي شروعات د همدغه څیز نه وکړئ کوم چې تاسو ته ما ووې د حالاتو نه به خبر شئ خلکو د کومو کومو څیزونو ضرورت دی هغه به ستا ذهن ته نوي نوي سوچونه نوي نوي خیالات راځي او ستا بزنس به د دغه ځای نه پرمختګ شروع